بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور، ستاسو ملګری، ستاسو د مینې قدردان مراد زیدوال. امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به وي او د ژوند د هرې یوې لمحې نه به ښه په ډاډه ګډګي باندې خوندونه او مزې اخلئ. کتونکو، یو پیره بیا راغلی یم د کان شاعر پیج نه او راغلی یم د خپرونه د شعر او ادب او په شعر او ادب کې راسره نن شاهد سهار صاحب ناست دی چې ډېر دروند خوږ لیکوال دی. هغه له به دعوت ورکوم، خو د خپرونې آغاز کوم د تسکین مانیروال صاحب د یو دوو شعرونو نه چې دا چې آلاتو که وخت راکو، دا چې آلاتو که وخت راکو، هر څه چې وګزار سخت راکو. ما وی دنیا سره به جنګ کومه، ما وی دنیا سره به جنګ کومه، ما له خو یو سړي شکست راکو. شاهد سهار صاحب تاسو ته په خپل پیج په راتګ باندې ډېره مینه او ډېر کړل وړاندې کوو. ډېره مننه مراد زیدوال صاحب چې تاسو راغلی او موږ له چې خپل قیمتي وخت راکړو. تاسو ته هم زه د زړه د کومې نه هرکلی وایم او ټولو ملګرو ته کتونکو ته سلامونه او ډېر احترامات. د غزل نه مخکې یو دوه شعرونه دي چې د وخت شمه یم په توره شپه بلیږم، د وخت شمه یم په توره شپه بلیږم، خو سوځېږم څڅېږم ختمېږم. ډېر ښه. دا قاتل به څنګه د قتل نه قلار شي، دا قاتل به څنګه د قتل نه قلار شي چې تورې ته په خپله ورغځېږم. ډېر ښه، ډېر مزیدار، بیا ووایه. دا قاتل به څنګه د قتل نه قلار شي چې تورې ته په خپله ورغځېږم. ای د دې جهان انکر منکره راشه، زه د خپل وجود په قبر کې اوسېږم. ډېر ښه. ای د دې جهان انکر منکره راشه، زه د خپل وجود په قبر کې اوسېږم. د غزل څو شعرونه داسې دي چې ځان کنمه لګیا یم الفاظ ترې راوباسم. مراد صاحب، ځان کنمه لګیا یم الفاظ ترې راوباسم، دا زړه مې ګونګی شوی دی اواز ترې راوباسم. ډېر ښه، ډېر مزیدار. تارونه مې د زړه موسیقارانو ټول شلولي، تارونه مې د زړه موسیقارانو ټول شلولي، ځان سپړمه لګیا یم خو ساز ترې راوباسم. ډېر ښه، ډېر مزیدار. مننه. تر اوسه مې زړګي کې و دننه پټ ساتلې، تر اوسه مې زړګي کې و دننه پټ ساتلې، نور نه صبرېږم یاره دغه راز ترې راوباسم. ډېر ښه، ډېر مزیدار. او باز یمه د وخت د توپانونو سره مخ یمه، باز یمه د وخت د توپانونو سره مخ یمه، ماتې دي وزرې خو پرواز ترې راوباسم. ډېر ښه، ډېر مزیدار. او ستا په دې تصویر کې مې ستا هر ادا جوړه کړه، ستا په دې تصویر کې مې ستا هر ادا جوړه کړه، اخر کې د خبرو د انداز ترې راوباسم. او د زړونو د قاتل له به سزا د قتل ورکړم، د زړونو د قاتل له به سزا د قتل ورکړم، د مینې مجتهد یم جواز ترې راوباسم. او زړه بې پروا شوی دی څه ډېر سرکشه شوی دی، زړه بې پروا شوی دی څه ډېر سرکشه شوی دی، خاطر پکې ورک شوی دی لحاظ ترې راوباسم. زړه بې پروا شوی دی څه ډېر سرکشه شوی دی، خاطر پکې ورک شوی دی لحاظ ترې راوباسم. او سهره د مودو نه په پردي کور کې اوسېږي، سهره د مودو نه په پردي کور کې اوسېږي، ټپوس جاله کې لوی شو دغه باز ترې راوباسم. ډېره مننه. ډېر مزیدار. اوریدونکي فرمایش کوي چې یو غزل راته وړاندې کړئ، د یو غزل یو دوه شعرونه به ورته وړاندې کړم. سهار صاحب چې تاسو ته هم ډالۍ وي او زموږ ورور نعمان ته هم ډالۍ وي چې لا ورځ تر ورځه جدا کېږي په ستم پښتانه، لا ورځ تر ورځه جدا کېږي په ستم پښتانه، چې را یوځای شي د دې نه کوي څه غم پښتانه. ورشئ د سولې پیغام راوړئ د افغانو جریله، ورشئ د سولې پیغام راوړئ د افغانو جریله، لا په جنګونو کې ککړه دي ګورئ سم پښتانه. او په خپل اسلام او په پښتو باندې خپل سر ورکوي، په خپل اسلام او په پښتو باندې خپل سر ورکوي، نه رسو کېږي ګورئ دې نه په قسم پښتانه. نو یو راته بل غزل هم وړاندې کوي چې اورېدونکي ترې خوشحاله شي او موږ هم ترې خوندونه او مزې اخلو. یو څو شعرونه دي د غزل چې حسن د تخلیق د نمونو ترجمانی کوي، او مینه د احساس د آینو ترجمانی کوي، او دا چاودلي شونډې زیړ مخونه د غسرې سترګې، دا د عشق په لاره کې د تلو ترجمانی کوي. ډېره مننه، ډېره مننه. بشره د سپوږمۍ د 14مې ترجمانه ده،
بشره دې د سپوږمۍ د 14مې ترجمانه ده او زلفې د تورو تورو شپو ترجماني کوي او نن خو د نظر نه د رندانو جام جوړ کړی دی نن خو د نظر نه د رندانو جام جوړ کړی دی او سترګې دې د ښار د میکدو ترجماني کوي او سینه دې د خیبر د ګړنګونو ترجمانه ده سینه د خیبر د ګړنګونو ترجمانه ده او زړه یې ملکنډ د دنګو غرو ترجماني کوي ډېره مننه سینه د خیبر د ګړنګونو ترجمانه ده او زړه یې ملکنډ د دنګو غرو ترجماني کوي او بل شعر دی چې د اوسني وخت دپاره د ننني سیاست مطابق چې بیا به رانه اوټ چرته کې نه ویني په دې سیمه بیا به رانه اوټ چرته کې نه ویني په دې سیمه خوا که یې مینی دی خو چې د غلو ترجماني کوي بیا به رانه اوټ چرته کې نه ویني په دې سیمه او خوا که یې مینی دی چې د غلو ترجماني کوي او ولې موجوده حکمرانانو کې بل نر نشته ولې موجوده حکمرانانو کې بل نر نشته توی بردگان مو ترسو ترجماني کوي ډېره مننه ولې موجوده حکمرانانو کې بل نر نشته توی بردگان مو ترسو ترجماني کوي او ښکلي سوچهګیره غټ پټکې او د جومات مولا ښکلي سوچهګیره غټ پټکې او د جومات مولا دا مې د سپېڅلو عقیدو ترجماني کوي او ډېره مننه ښکلي سوچهګیره غټ پټکې او د جومات مولا دا مې د سپېڅلو عقیدو ترجماني کوي او ترڅو پورې چې شعر وایي ترڅو پورې چې لیک کوي ترڅو پورې چې شعر وایي ترڅو پورې چې لیک کوي تر مرګه به سهار د پښتنو ترجماني کوي ډېره مننه ډېره مننه شعرونه در سره ویني او راته بل وړاندې کوي ځکه چې په سیدې درنه شو ډېره ښکلې او په زړه راښکونکې شاعري ده ډېره مننه زموږ اورېدونکي به هم ترې خوندونه اخلي او موږ خو ترې اخلو خوندونه ډېره مننه سهار صاحب راته یو بل غزل هم وړاندې کوي دا یو غزل یو څو شعرونه جی ارشاد چې دغه انا دغه پښتو به درله ماته کړمه دغه انا دغه پښتو به درله ماته کړم او تا به قایل کړم دغه خو به درله ماته کړم دغه انا دغه پښتو به درله ماته کړم او تا به قایل کړم دغه خو به درله ماته کړم او ساقي کلار شه دا مړسترګې یار به درولمه ساقي کلار شه دا مړسترګې یار به درولمه او ساقي نشه د میکدو به درله ماته کړمه ډېره مننه هغه خلیل یم د دور نمرودي سرکشه هغه خلیل یم د دور نمرودي سرکشه او دا بوتکده په تبرګو به درله ماته کړمه او که چېرته یو ساس کې زما حق کې اواز پورته کړو که چېرته یو ساس کې زما حق کې اواز پورته کړو ځمکې سینه په ټوکېدو به درله ماته کړمه ډېره مننه او د باز بچی یم لویږم وزرې کوم د باز بچی یم لویږم وزرې کوم ښکاري پنځره په الوتو به درله ماته کړمه ډېره مننه او زما د ژوند په وچو پاڼو پورې مه خندېږه زما د ژوند په وچو پاڼو پورې مه خندېږه او نشه سپرلي په ازغو به درله ماته کړمه او هغه سحر یم د بېلتون له درده نه یریږم هغه سحر یم د بېلتون له درده نه یریږم د هجر شپه په شوګیرو به درله ماته کړمه ډېره مننه ډېر زبردست خپرونه راغونډوم خو په دې خپل یو دوه شعرونو باندې چې د غمونو نه خالي یم یارانو د غمونو نه خالي یم یارانو که نه څومره قسمت یم یارانو ډېر ښه عقیده چې مې د ختم نبوت ته یم خوشحال چې دیوبندي یم یارانو راځم به کتونکو بیا د یو نوي لیکوال سره تر هغه دمه پورې ما مراد زیدوال او نعمان له راکړې اجازت کم دی چې ښه د باد بریالي اوسئ